تېره ورځ زمونږ په کلي کې همدغسې یو پېښه وشوله چې یو څوک مړ و نو کلي ته یو کس ولېږه چې راشه دلته مړی شوی نو ټول په جنازه کې 10 نفرونه زیات نه وو دا خپل د کورنۍ خلک یې باید بیا داسې کار ترسره نه شي بس اوس ډېر خوشحاله باید چې بیرته کار شروع د اړیکې پرې کېدل د انټرنیټ اړوند خدماتو درېدل او دې ته ورته ستونزې هغه څه وو چې د افغانستان خلکو تر 48 زیات ساعتونو لپاره تجربه کړل. ډېر زیات مشکل و د خلکو لکه مسافرو ډېرو یارانو دوستانو مثال د فامیل سره خبرې نه وې کړې او لکه مشکل ډېر زیات و خدای وکړي چې نور داسې یو مشکل مخې ته رانه شي چې انټرنیټ د خوا نه یا د دستګاه د خوا سیم کارټونه بند شي. خلک هڅه کوي چې انټرنیټ ته د لاسرسي حق لپاره قانع کوونکي دلایل په دې هیله وړاندې کوي چې د افغانستان اوسني حاکمان بیا قطع نه کړي. چې هم دا څو ورځې کېږي چې انټرنیټ بند او د تماسونه هم ورسره بند وو نو موږ د ټول ولس د کندهار ولس ډېر په مشکلاتو کې وو نو موږ ډېر خوشحاله چې انټرنیټ او دغه اړیکې د ټلیفوني تماسونه بېرته ایله شول. که څه هم تر اوسه د انټرنیټ د قطع کېدو دلیل نه دی روښانه سوی خو دغه څو ورځني محرومیت په افغانستان کې چارې هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. انټرنیټ د فعاله کېدو سره بېرته زموږ هغه کاروبارونه او هغه نیمګړتیاوې چې موږ په انټرنیټ پورې تړلي دي هغه ټوله بېرته فعاله شوي. انټرنیټ له بندېدو سره زموږ ستونزې بیخي ډېرې وې دا چې په یوه ساعت کې چې فعاله شوی دی زموږ د بسته ورځې مشکلاتونه په حل شول. ټول هغه شیان کاروبارونه چې په انټرنیټ باندې ولاړ دي بیا له انټرنیټ هېڅ امکان نه لري چې مخکې ولاړ شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د انټرنیټ دغه ډول پرې کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات ګواښي او بشري بحران لا پسې ژوروي.